الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلم لك الله العالمين. جي ختم شري صابون روح د حضرت شان سمبارك مولانا سمبارك روح بزرگون وار ورسه ني فيضات بركات انوار اسرار مراجعان تنصیب کی. کم زائدی اصل آب نطفه اسپی دست خوش لیک عکس جانی رومی یو حبش. دا خو د پرون د سبقه بقایا د پرون سبقه کې چې کومې خبرې شوي هغه مولانا صاحب ورکوي چې دغه روحان چې زموږ په بدنونو کې دي زموږ بدنونه ورته داسې دي لکه د مور نس او دا روح داسې دي لکه کوچنی لکه د مور څخه چې کوچنی پیدا کېدی داسې د زموږ د بدنونو څخه به دا روح راوځي په وخت کې د زکندن او بیا لکه هغه کوچني وراتلو ته چې خلکو انتظار کوه داسې هغه د روحانو عالم بیا زموږ په انتظار کې دي. نو هغه کې بیا څوک لکه په دنیا کې چې به خلکو پوښتنه کول چې دا هلک دی که نجلۍ ده نو هلته به خلک ټوله دا پوښتنه کوي چې دا څنګه څوک رالی آیا دا په سپینو کې داخل دی که په تورو کې داخل دی د مسلمانانو د روحانو سره یو ځای کېږي که د کافرانو د روحانو سره یو ځای کېږي. نو اوس مولانا صاحب مبارک د هغه خبرې په تعقیب باندې وایي اصل آب نطفه اسپی دست خوش. د مور او پلار چې حبشیانی حبشان پیژني توران تورپوستي خلک ولیدلي توران خلک داسې لکه په مخ پر چسکارو وایي تک تور دا خو ولیدلي. نو مور او پلار چې دواړه تورانی دا د دې د بدن اوبه او خو سپینې دي هغه نه توري او انسان د دغه سپینو اوبو څخه پیدا کېږي چې نطفه ورته وایي. نطفه د انسان په بدن کې د انسان د ملا اوبه د انسان د ملا اوبه سپینې دي هغه که حبشي دي هم سپینې دي که رومي دي هم سپینې دي که ښایسته دي که بدرنګ هر څوک چې دي د بدن د ملا اوبه یې سپینې دي. نو انسان د چی څخه جوړیږي د سپینو اوبو څخه جوړیږي مګر د سپینو اوبو څخه چې جوړ سو چې د مور د نس څخه راووتی څوک حبشي راووځي څوک سپین راو ښایسته راووځي. اصل ذات یو رقم دی هغه یو اوبه دي ټول په یو رنګ دی اوبه په یو رنګ دي مګر دی چې ځینې جوړ سو دی یا سپین پوستی یا تور پوستی. نو وایي اصل آب نطفه په اصل کې هغه اوبه د نطفې سپي د سپینې دي و خوش او ټول په ښه رنګ ولې خو سپینې سپین خو ښه رنګ لیک دونه خبر ده عکس جانې رومي و حبشه د رومي او د حبشي د روح عکس پر پرېوځي د حبشي او د رومي د روح عکس پر پرېوځي په هغه وجه باندې هغه انسان تور راوځي یا سپین راوځي. چې پلار رومي نو هغه د رومي د سپینوالي عکس پر د اوبو باندې ولویږي د هغه سپین اوبو څخه سپین سړی راوځي او که حبشي و نو د حبشي د روح توروالی هغه پر د سپین اوبو ولویږي د هغه سپین اوبو څخه تور سړی جوړ شي. سرموس خلاص حدیث مبارک راغلی وای بسم الله الرحمن الرحیم كل مولود یولد على فطرة الایمان. هر کوچنی چې د مور زیږي پر فطرت ایمانی باندې زیږي یعنی هغه ایمانی طبیعت ایمانی استعداد په دې کې موجود وي په دې کې دا استعداد موجود دی چې د یو ښه کامل مسلمان جوړ شي. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. خو دی پر خپل اسلامی طبیعت باندې کوچنی د مور پیدا کیږي د سره هغه اسلامی و انسانی و الهی دین د هغه استعداد او لیاقت په دې کې موجود دی
خو بیا یې مور او پلار راولاړ شي دا کوچنی چې وروزي تربیه کوي یا یهودي ځینې جوړ کړي یا نصراني ځینې جوړ کړي یا مجوسي ځینې جوړ کړي کنې الله جو ټول انسانان پر دین باندې پیدا کړی دي که د کافرانو کوچنیان دي که د مسلمانانو کوچنیان دي هر څه چې دي ټول پر دین باندې پیدا کیږي خو دا د دین څه چې بېدینه کوي مور پلار یې بېدینه کوي مور پلار په دې کې تصرف کوي نو دا مطلب دی چې یعنی اصل خو فطرت ایمانی دی چې سپین دی لکه سپینې اوبه چې انسانان ټول دغه څه پیدا دي وروسته بیا هغه د حبشیانو د روح عکس چې پر ولویږي نو تور شي که د سپینو عکس پر ولویږي نو سپین شي نو دا کوچنی چې رالویږي که چیرې د مسلمان تربیه باندې واقع شول نو مسلمان جوړ شي که د کافر تربیه باندې واقع شول نو کافر ځین جوړ شي څوک یې تور کړي څوک یې سپین کړي می جهد رنگ احسن التقویم را تا به اسفل می برن ای نیم را می جهد ورکوی رنگ احسن التقویم را هغه احسن التقویم برن الله جوای بسم الله الرحمن الرحیم په سورۃ وتین کې وای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم موږ پیدا کړی دی انسان په احسن په ښه جوړښت کې ډېر ښه جوړ مور کړی انسان ته انسان مو ډېر ښایسته الله جوړ کړی دی نه د انسان ګوره لکۍ لري نه د انسان پر څلورو باندې ګرځي نه د انسان په سر کښته کوي مځکې ته چې شپېشتې په وخوري اوس که د انسانان روانه ګرده د طالبان دا اوس ناج دا پر څلور روانه سرونه په د مستخام باندې دا کولی او شونډان پر داسې داسې کولی ډوډۍ پر څنګه به باندې سېدلی یا د انسانانو د کیانې درله د څونه باندې سېدي هغه شو ستکې درله دی او به یو درله کې دی ولا شو خدای تکلیف به وای ټول حیوانات دې دغه سي جوړ دي نو هغه جوړښت چې الله جل جلاله انسان تور کړی هیڅ مخلوق ته بل نه ور کړی په د حیواناتو کې په دا ټول شان کې وګرځي انسان په رقم باندې شایسته مخلوق شم مخلوق جوړ مخلوق بل نشته د عقل د خوا پوره د فکر د خوا پوره د شایست د خوا پوره په هر لحاظ باندې تا به اسفل وکشته اسفل سافلین دوزخ ته مې برنوړي اینیم را بیا دغه انسانان دوه قسمه دي څوک و جنت اعلی ته الله رسي څوک و اسفل سافلین دوزخ ته الله رسي څوک کافران دي چې و دوزخ ته بځي څوک مسلمانان دي چې و جنت ته بځي لکه هغه سپینې اوبه چې الله جل جلاله هغه ته احسن تقویم ورکي سپینوالی خې ورکړي وروسته رنګ څوک ورکي الله جل جلاله ورکي خدا بیا څوک اسفل ته ځي څوک لکه انسانان پیدا کېږي څوک تور پیدا شي څوک سپین پیدا شي دغه روحات چې زموږ د بدنونو وځي دا هم بیا نیم دوزخ ته ځي جنت ته ځي یوم تبیض وتسود وجوه ترک هند شهره گردد زانگروه یوم هغه ورځ تبیض چې سپینېږي به وتسود تورېږي به وجوه مخان داسې ورځ چې په هغه ورځ کې به بعضې مخان سپین او بعضې تور وي ترک ترکان و هندیان شهره گردد مشهوره به سي زانګرو د دې ډول څه د انسانانو دا به معلومه سي چې څوک هندیان او څوک ترکیان یعنې څوک دوزخیان او څوک جنتیان دا به په ورځ د آخرت بیا معلومیږي پاش گردد که تو کاهی پاش گردد که تو کاهی یا که کوه هندویی یا ترک پیش هر گروه پاش گردد ښکاره به سي که تو کاهی چې ته پرور وې یا که کوه یا لکه غر داسې وې یعنې په دنیا کې دي تکلیفونه و زحمتونه د اسلام د دین دپاره برداشت کړي وه د غره په شکل وې او که هسې یو پرور وې چې هرې خوا ته باد اړولی پر هره خوا چې ګیل سوی وې ګیل سوی څنګه شی ته دا به ښکاره سي هندو چې هندو یا ترکی یا ترکی یعنی هندوان هم تور وي ولې د هندوستان کې خو د انسانان اوسېږي هغه هندوستان ډېر ګرم دی او د ډېرې ګرمۍ په وجه د انسانان تور شوي نو چې ته هندو یا ترکی دا به ورته ښکاره سي پیښې هر ګروپ په وړاندې باندې د هرې ډلې انیزه زموږ په پښتو کې مشهوره خبره ده وایي په 18,000 عالم کې به شرمنده سي
په 8000 عالم کې ورسوا شي یعنی 8000 عالم چې په ورځ د آخرت موجود دي په هغو ټولو کې به انسان معلوم وي چې دا یا جنتي دی یا دوزخي دی در رحم پیدا نباشد هند و ترک چون که زاید بیندش خرد و بزرگ در رحم پر رحم کې د مور په نس کې پیدا نباشد پیدا نوي هند و ترک د مور په نس کې چې کوچنی معلومیږي دا ښایسته دی که بدرنګ دا معلومیږي دا تور دی که سپین دی خو نه معلومیږي چې را پیدا سو نو ګرد ورته وایي یار دا ښایسته دی پزه یې داسې دی سترګې داسې دي خوله یې داسې چې راښکاره شي نو داسې چې دا زموږ روحان زموږ په بدنو کې دي اوس دا نه معلومیږي چې وایي خاتمه مستوره ده اخر خاتمه چاته نه ده معلومه چې مطلب خاتمه به د چا پر ایمان باندې که به خدای نه کرده نعوذ بالله بې ایماني دا وایي نه معلومیږي اوس زموږ روحان چې زموږ په بدنو کې دي دا لکه کوچنی چې د مور په نس کې دا نه معلومیږي چې دا څونه اندازه قوي روح دی دا څونه مسلمان دی که کافر دی دا څنګه دا نه معلومیږي چون که زاید چې وزیږي بیندش ویني خرد و بزرگ کوچنی ولوی برای کوچنی ولوی ټول د مور څخه کوچنی پیدا سو خبره معلوم شي چې دا اوس ښایسته دی که بدرنګه دی انو روح هم چې د بدن څخه ووتې د زکندن وروسته باره معلومیږي ټول روحان تمامیږي د دوزخ ته ځي که جنت ته این سخن پایان ندارد باز ران تا نمانیم از قطار و کاروان این سخن پایان ندارد خبرو پای نداره باز ران بیرته ژر چابک خپل آس وشړه یعنی چابک درځه تا نمانیم چې پاته نسو از قطار و کاروان د قطار د کاروان څخه پاته نسو خپل قصه و خپل مضمون و خپل اصلي خبرې چې هغه را شروع کړه جواب زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه رسول را صلی الله علیه وسلم جواب ورکول د حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه چې احوال خلق بر من پوشیده او پنهان نیست چې د خلقو حالات پر ما باندې پټ او پنهان نه دي دا جواب از دی ورته وایي جمله را چون روز رستاخیز من پاش می بینم عیان از مرد و زن جمله را ټول انسانان چون روز رستاخیز لکه هغه ورځ د قیامت من زه پاش ښکاره می بینم وینم یې دا ټول انسانان عیان ښکاره از مرد و زن رخصه چې هر چاته وګورم لکه په ورځ د قیامت چې دی څنګه معلومیږي چې دا نر دی دا ښځه ده یا دا دوزخي دی دا جنتي دی لکه په ورځ د آخرت چې د هر چا حال معلومي زه په دا اوس په دنیا کې چې هر انسان ته وګورم دا معلومیږي چې دا جنتي دی دا دوزخي دی هم بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفی یعنی که بس هی اوس بگویم ووایم درته ای نبی علیه السلام و رسول الله علیه السلام یا فرو بندم نفس یا بنده کم نفس خپل ساه درته ووایم چې دا ناست خلک دا دوزخي دي دا جنتي دي درویشم او که خپله ساه بنده کم غږ ونه کړم لب گزیده شندان ورته وچیچل مصطفی حضرت نبی اسلام یعنی په شندانو اشاره ورته وکړل خاموش یعنی که بس ته به غږ مه لره اسرار به نه وایه اسرار پټ وساته د ځان سره خاموش غږ مه لره چاته مه وایه حال درته پیښ دی کیفیت درته پیښ دی هر څه وینې خو خاموش اوسه غږ مه لره یا رسول الله بگویم سر حشر در جهان پیدا کنم امروز نشر یا رسول الله ای رسول الله د خدای بگویم ویم سر حشر اسرار د آخرت او در جهان په جهان کې پیدا کم امروز نن ورځ نشر هغه قیامت هغه د قیامت ورځ لکه د قیامت د ورځ حالات هغه نن په دې دنیا کې ښکاره کم ویم هل مرا تا پردهارا بردرم تا چو خورشیدی بتابد گوهرم هل الک مرا مالر تا پردهارا بردرم چو پردیت سرکم حجابونو پردیت سرکم او حالات وایم تا چو خورشیدی چو لک المر بتابد چو وزیج گوهرم از ما د باطن ملغلره که کسوب آید زمن خورشید را تا نمایم نخل را و بید را تا کسوب چې توروالی آید راسي زمن د ما څخه خورشید را لمر لره چې زما د نور څخه د لمر روښنایي کمزوري شي چې زه دغه نه وځلیږم چې زما په روښنایي باندې د لمر روښنایي کمزوري شي یعنی
هغه نور انسانان د نورو د خلکو د ایمان په رڼاو باندې به زما د ایمان قوت دی، زما د ایمان روښنایي به پر هغو غالبه سي. تا نه ما یم چې ښکاره کړم نخ لره، خرما لره و بید را او بید. هغه سر ونه ده یا مجنون بید چې ورته وایي جګې جګې درختې دي بې میوې لکه د کافرانو. نو دا به زه ښکاره کړم چې کومه درخته د خرما ده او کومه درخته د مجنون بید ده. وانما یم روز رستاخیز را، نقد را و نقد قلب آمیز را. وانما یم ښکاره به کړم روز رستاخیز را، هغه ورځ د قیامت. نقد را نقد سم شي و نقد قلب آمیز را، او هغه نقد هغه سره زر قلب آمیز را چې قلب شان په ګډ وي، قلب شان په ګډ وي، یعنی هغه کوټ زر چې هغه پلتو شان په ګډ وي، او هغه اصلي پاک زر چې هیڅ شی نه په ګډ، دا دوه به سره جلا کړي. یعنی هغه انسانان چې هغه خالص مسلمانان دي، کامل ایمان والا دي، او هغه انسانان چې منافق ډوله دي، دا به سره جلا کړي. دروا به شي چې دا دغسې دی، دا دغسې دی. دستهاب برید اصحاب شمال، وانما یم رنگ کفر و رنگ آل. و دستها ببریده، دستها ډیرې دستې ببریدولې وي اصحاب شمال، هغه اصحاب شمال چپه لاس والا، ډیرې دستې انسانان چې هغه اصحاب شمال دي، یعنی په ورځ د آخرت په چپه لاس باندې روانېږي د دوزخ خواته. او ډیرې دستې به اصحاب الیمین وي چې ورسته لاس ته روانېږي. خدای تعالی خو دوه قسمه کړي انسانان، واصحاب اليمين مع اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة المقوت ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. واصحاب الشمال مع اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم. الله تعالی په ورځ د آخرت انسانان سره جلا کوي، څوک اصحاب الشمال دي، څوک اصحاب اليمين دي، څوک په ورسته لاس والا وي جنتو ته روان، څوک په چپه لاس وي دوزخو ته روان. نو دستها ډېرې دستې ډلې به بریده ولې به وي اصحاب شمال، اصحاب شمال به وي. وانه ما ښکاره به کړم رنګ کفر، رنګ د کفر و رنګ آل، رنګ د آل یعنی د کورنۍ د انبیاو د اهل بیتو د کورنۍ رنګونه. واکشایم هفت سوراخ نفاق در ضیای ماهی بی خسف و محاق. واکشایم خلاص بکم ښکاره بکم هفت سوراخ نفاق، هغه اوسرې د نفاق، د نفاق اوسرې دا به زه تاسو ته ښکاره کړم چې د اوو لارو څه انسان ته د منافقت اعمال پیښیږي. لکه حدیث مبارک و اشاره ده چې اوه شان مهلکات دي، اجتنبوا السبع الموبقات، تاسو د اوه مهلکو شانو څخه ځان وساتئ. هغه اوه اعمالونه چې هغه انسان تباه کوي او انسان په شرک په کفري اعمالو باندې اخته کوي. چې هغه د مثال په ډول باندې شرک بالله دی چې سړی مشرک کیږي، یا قتل د یو مسلمان دی بې موجبه چې انسان ناحقه مړ کړي، یا سود خوري، او یا د یتیم مالونه خوري، او د دې قسمه څخه چې مثلا په جنګ کې سړی شا ګرځوي او ځغلي تشته کوي، د دې قسمه څخه اوه اعمال نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي چې وایي تاسو د سبع موبقاتو څخه ځان وساتئ. دا اوه سرې د نفاق دي. دا به زه ښکاره کړم در ضیای په هغه روښنایي کې ماهیه د هغه سپوږمۍ بې خسف و محاق، چې نه خسف پکښې کې دي او نه محاق پکښې کې دي. محاق اوس تاسو ته نه معلومېږي، دا د ریاضي خپله اصطلاح ده، خو خسف به دغه د سپوږمۍ و چې دا موږ وایو تندرې ونیول، سپوږمۍ چې توره شي، یا محاق دغه مثلا بیرونه شي، کمزورې شي. نو داسې هغه سپوږمۍ چې د 14 سپوږمۍ وي، نه تندرې نیولې وي نه کمزورې شوې وي، څنګه روښنایي لري. په هغه روښنایي کې چې څوک چاته یو شی وښکاره کړي نو خو ښه صفا واضح معلومېږي. نو زه به وایم هم وایي دغه اوه سرې د نفاق داسې تاسو ته ښکاره کړم. دا وانمایم من پلاس اشقیا بشنوانم طبل کوس انبیا. دا وانمایم زه به ښکاره کړم من زه پلاس هغه طرف اشقیا د بدبختانو، بشنوانم وابورم په تا باندې طبل و کوس هغه غږ انبیا علیهم السلام. طبل و کوس دغه
پخوا زمانه کې چې مثلا موږ وایو ډول و سورنا یا پخوا زمانه کې به مثلا باجا ورته ویل یا به تبل و کوس و دغه ته وایي چې مثلا هغه لرګي باندې هغه ډول ټکوي نو وایي دا د انبیا علیهم السلام اوازونه د هغو د امتیانو خوشحالي دا به زه په اوس په دنیا کې تاسو ته ووایم دوزخ و جنات و برزخ در میان پیش چشم کافران آرم عیان دوزخ او جنتونه و برزخ هغه قبر و یا هغه د قبر حالات در میان په مابین کې پیش چشم کافران په وړاندې د سترګو د کافران به آرم عیان ښکاره وانا مایم حوض کوثر را به جوش کاب بر روشان زند بانگش به گوش وانا مایم ښکاره بکم حوض کوثر را حوض کوثر به جوش سره د خپلو جوشه هغه حوض کوثر چې په هغه کې اوبه جوشیږي د رحمت اوبه هغه به زه ټول تاسو ته اوس ښکاره کړم کاب چې آب چې اوبه بر روشان پر مخ باندې د دوی زند ویي بانگش به گوش او غږ د حوض کوثر به گوش په غوږو کې د هغه د حوض کوثر د اوبو غږ به ستاسو په غوږونو در باندې واورم او هغه اوبه به د هغه اوبو تاثیرات هغه به په دوی په خپلو سترګو باندې وویني وانکه تشنا گرد کوثر میدون یک به یک روان مایم تاکیان وانکه هغه څوک تشنه چې تږي گرد کوثر پر شاوخوا د حوض کوثر میدون راځغلي هغه کافران او هغه انسانان چې حوض کوثر ته نږدې راځغلي او تږي وي او د حوض کوثر څخه حصه نه ورنصیب کیږي یک به یک را یو به وایي ما ښکاره کړم تاکیان چې د څوک دي وان کسان که تشنه برگردش دوان گشت ان ایندم نمایم من عیان وان کسان او هغه کسان که تشنه چې تږي برگردش پر شاوخوا د حوض کوثر دوان ځغستونکي دي گشته ان ګرځېدلي دي ایندم اوس به نمایم ښکاره کړم من ز عیان په ښکاره سره می بساید دوش شان بر دوش من نعرها شان می رسد در گوش من می بساید مشلول کیږي دوش شان اوږې د دوی بر دوش ما زما پر اوږو باندې عادي د دې اوږې زما د اوږو څخه مشلې نارها شا نارې د دې مې رسیږي در گوش ما زما په غوږو کې اهل جنت پیش چشمم ز اختیار در کشیده یک دیگر را در کنار اهل جنت چې دی پیش چشم زما په سترګو په وړاندې ز اختیار د اختیار څخه یعنی د خپل اختیار په خپل خوښه باندې در کشي در کش کړی دی یو یک دیګر یو د بل لره در کنار په بغل کې یعنی هغه جنتیان چې د حوض کوثر څخه مستفید دي ټول یو د بل په غیږ کې سره نیول دي زه وینم په سترګو ورته ګورم دست یک دیگر زیارت می کنن و از لبان هم بوسه غارت می کنن دست یک دیگر لاس د یو بل زیارت می کنن کوي هر جنتی د بل جنتی سره دی پر غبر اخته دی د یو لاس د بل لاس زیارت کوي در کشیده کشکلی آواز لبان د شونډانو څخه هم بوسه موچی غارت حمله کنن کوي یو د بل پر مخانو سره موچوي کر شد این گوشم زبانگ آه از خسان و نعره و حسرتا کر شد کنسو این گوشم دا غوږ مې زبانګې د بانګ څخه د چې د نارې ویل کیږي او دوزخیان د و د افسوس و د عذاب نارې ویي از خسان د بیکاره خلکو څخه و نعره د نعرو څخه د وا حسرتا چې د افسوس نارې ویي چې وا حسرتا دوزخیان دي او د نارې په ګډې دي د دغه نارو د لاسې مې غوږ کنسو این اشارت هاست گویم از نغول لیک می ترسم ز آزار رسول این اشارت هاست دا اشاره دی گویم وایم از نغول دلیر څخه یا از نغول د غم څخه د لري څه یا دغه مڅ دواړي معنی لري لیک می ترسم لیک دونه خبر ده چې بیرېږم ز آزار رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ د آزار بیرېږم نه باید خدای نکردن د راڅ آزار نشي ما په دا وی نه باندې د زیر نشي خیر سبد نشي دا به ما ټول تستویلی وای همچنین می گفت سرمست و خراب داد پیغمبر گریبان شبتاب همچنین دغه رقم می گفت وی سرمست و خراب او مجذوب داسې سرمست و مجذوب ګډ دی دا زید صاحب
داد ورکړي پیغمبر حضرت پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک ګریبانه چا ګریوان لره د به تاپ په پیچون سره د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته د ګریوان ته لاس وغځاوه او ګریوان ته حرکت ورکړي د زید صاحب گفت دم درکش که اسپت گرم شد عکس حق لا یستحی زد شرم شد. گفت حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک ول دم درکش سا کش که سا بنده که بست والا غږ مه لره که اسپت ګرم شو چې ستا آس ډېر ګرم سو ډېر توند سو آس دې ډېر تیز روان دی سا بنده که یو ګړی ودرېږه والا غږ مه لره عکس لا حق لا یستحی چې الله جل جلاله نه دی چې وایي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا الله جل جلاله د حق د بیان څخه حیا او شرم نه کوي الله جو خپل حق بیان نه کوي نو وایي هغه عکس چې دی هغه عکس زد وهل وکړل پر تا باندې شرم شد هغه شرم سو یعنی هغه عکس پر تا باندې لوېدلی دی اوس ته غواړې چې ته بیان وکړې مګر بله پرېږده آینات و جست بیرون از غلاف آینه و میزان کجا گوید خلاف آینه انداره تو ستا جست را پورته سول را غورځېدلې ده بیرون د باندې از غلاف ته پورته نن ستا انداره د پوښه وتلې ده انداره چې د پوښه ووځي ښکاره چې ګرد دنیا پکې معلومېږي آینه و میزان انداره او ترازو کجا کله گوید چیرې گوید وایي خلاف وایي ترازو یو دروغ وایي چا شی ورواچوي هلته په خوا کې کاڼي ورواچو دروغ وایي سم ترازو چې دروغ وایي خو چا چې که 1 کیلو درته وایي چې 1 کیلو دی که 10 کیلو درته وایي چې 10 کیلو دی که ښه شی ورواچوي که بد شی ورواچوي ترازو دروغ نه وایي اندار هم دروغ نه وایي اندار داسې مخ ته ونیسې در ښیې چې دا ستا سترګې تورې دي یا شنې دي تا به داسې انداره نه لیدلې چې ته تورې سترګې ولرې هغه انداره کې شنې ښکاره شي نه به دې لیدلي دروغ نه وایي نو وایي نن ستا انداره د پوښه وتلې ده چې د پوښه وتل ده خلاف نه وایي ټولې حق خبرې دي نو چې حق خبرې دي خاموش پاتې شه آینه و میزان کجا بندد نفس بهر آزار و حیای هیچ کس انا دا خبره پسې اوږدېږي په دغه ځای باندې پرېږدو اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه